دا بعض خلک دا وایي چې کله ورسره ته په مجلس کې بحث شروع کړي په یو دیني مسله کې نو ستا د خولې بندولو لپاره به ډایرک وایي کلمې درځي تا له کلمې درځي نو که دی په یو ټکي کلمه کې خطا شو دغه ترتیب چې دا جوړ شوی ترتیب دی وروسته دا نه په قرآن کې شته نه په حدیث کې شته دا کلمې په دې کې بعض اذکار دي دغه اذکار شته خو په دې ترتیب سره دا نومونه داسې ټول داسې نه راغلي نو دې کلمې درځي نو که هغه له پکې یو ټکی نه ورته یا یو کلمه نه ورته نو بیا خبرې کولی شي نه معنی دا دی چې دین مسله به هغه څوک بیانوي چې هغه له شپږ کلمې ورځي اگر که د عقیده غلطی اگر که دی په حدیثونو نه پوهېږي اگر که دی د قرآن په ترجمه نه پوهېږي خو شپږ کلمې نو سړی به وروره په مجلس کې کچه کي زه خپل ځاني زه که په ما دې دا سوال وکړو ما له هم نه راځي ما ته دغه شپږ کلمې په ترتیب نه دي یادې نومونه راته هم نه دي معلوم خو دومره راته یاد دي چې موږ کله واړه قرآن هم یادو او زمونږ هغه قاریان چې کوم وو هغوی به هم دا قصې میسې کولې دا چې شپږ کلمې دي او وړي کوم ته کتاب یې راکړی و دا یادوئ هغه وخت کې دا خبرې ما اورېدلې وي بیا زمونږ والد صاحب دی الله وبخي الله دې د جنتونو سیل پې وکړي هلته ما ووایي ما دا شپږ کلمې یې راکړي دي وایي چې دا یاد یې کړه وی شوق د قرآن سره ساته دغه طرف ته ډېره توجه مه ورکوه داسې دوی له ځان نه قصې جوړې کړي نو ما په هغه ټیم هم پخې نه دي یادې کړي او اوس راته دغه اسکار کې راته وایي اسکار یاد دي خو په دې ترتیب را سره دا کلمې نه دي یاد نو بیا خو زه هم په دې ځای نه ناستې لایق نه یم چې په مجلس کې یو خبره یو سړی نشي کولی یو خبره او زه ناست درسونو ته یم کیدای شي کله زما د دې خبرې نه څوک کلیپ جوړ کړي او مشهور کړي چې وګوره دا د وابیانو ملا دی شپږ کلمې وله نه ورځي دا د وابیانو ملا دی او دله شپږ کلمې دا نه ورځي زه تا ته دا وایم صحیح ده د اذکار یادول کلمې بغیر د ترتیب ورکولو نه دا ښکلی کار دی خو چا تا ته دا ویلي دي چې یو سړی هله مسلمانېږي چې دا شپږ کلمې ورته یادي او تا ته چا دا ویلي دي چې په دین کې به هله یو سړی خبره کوي چې دا شپږ کلمې ورته یادي دا ګوره زه حقایق بیانوم کیدای شي په دې سره د بعضو خلکو طبیعت هم خراب شي خو طبیعت مه خرابوه طبیعت به نه خرابوې حق ته به ښه صحیح غوږېږي دی او که چا سره دلیل و چې دا شپږ کلمې په دې ترتیب باندې د پیغمبر نه ثابتي یا د صحابه کرامو نه ثابتي یا د دې څلور امامانو نه ثابتي نو برای مهرباني دغه دلیل دی به موږ ته هم وښیي دغه کتاب دی موږ ته هم وښیي دغه پاڼه او نمبر دی موږ له هم راکړي چې په کوم ځای کې دا ترتیب راغلی د شپږو کلمو او دا اوس رهي چې د دې په یادولو سره یو سړی اسلام ته ننوځي او د دې په نه یادولو سره یو سړی د اسلام نه وځي